بہت بات آپ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ہم لوگوں کا بھی تھوڑا سلط ہو گیا. کم سے کم ہم لوگ سر نہیں رو رہے. اب سب ہم لوگ ساتھ آپ کے ساتھ کیا آپ ساتھ رہیں گے انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد. ریاست ہے اور آپ چنے ہوئے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے بھائی, آپ کے عزیز و اقارب, آپ کے بیٹے اٹھیں گے. حضرت امام حسین کے ساتھ اٹھیں گے اور بہت بڑی قربانی دی. بلوچستان کے لوگ قرضدار ہیں آپ کے خون کے. اور یہ میرا آپ سے وعدہ ہے, یہ دو کھڑے ہیں, یہ محسن صاحب کھڑے ہیں, ایک ایک خون کے قطرے کا بدلہ لیں گے انشاءاللہ. اور آپ اپنا حوصلہ اور ہمت بلند رکھیں گے اور نہیں چھوڑیں گے. بلوچستان میں پوری قوم آپ کی طرف آ رہا ہے. پاکستان ته ولسو نه دی جوړ کړی, دا په پاکستان کې نستی کی دغه یو ورځم د پاکستان د طالبان نه ده کړی. دا پرنګي جوړ کړ, د بار ریاست جوړ کړ, یا اسرائیل جوړ کړ, بلې پاکستان جوړ کړ. ها د منځني ختیځ دپاره و, د تیلو دپاره اوس هم دی, او دا د روسیانو دپاره. او د دواړو خوی کردار مساوي دی, یو رنګ دی. اسرائیل او فلسطینیان په مخه اخیستي دي, د پاکستان ریاست افغانان په مخه اخیستي دي. دغه نن دا چې څه روانه ده, افغان د افغان په خاوره کې نه پرېښودل شي. موږ ورته ګورو, وسم نه رسېږي. ته دا پرېږده, دا د دوی قانون, بیا یې اسناد شته, بیا یې نشته, بیا هغه بیا دا. بابا د لوی اسناد افغانیت دی, چې دی افغان دی, دا تر دا غټ اسناد نشته, دا خاوره هم د افغان ده. نو خو کمزوري ده.